اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. نن یو دوه خبرې کول غواړم. ملګري یو ادبي ایوارډ ستاینلیک چې دی نو هغه ورکوي په راتلونکي اتوار په ورځ 5 تاریخ. د هغې په هکله به یو څو خبرې کوو او د هغې نه مخکې زه به یو وړه شانتې خبره کول غواړم پښتنو ورونو خویندو ته. اوس چې دا کومه خبره روانه ده د الیکشن په کوم زما په خیال چې د دې پارټو سره چې کوم په خاصه توګه د پښتنو پارټو سره چې کوم ظلم شوی دی یا ناانصافي شوې ده، که هغوی د خپل حق دپاره راپاڅېدلي دي، د خپل حق غوښتو دپاره، نو په کار ده چې پښتانه که هغوی په حقه ګڼي نو ورسره دې ودرېدل په کار هم دي. دا نه دي ویل په کار چې یاره دوی د پښتنو د وژنې دپاره غږ ولې نه پورته کولو، دوی چې دی نو مخکې ولې نه راپاڅېدل، یا پلان کې چې دی نو اوس ولې راپاڅېدو، مخکې ولې نه راپاڅېدو. زما په خیال چې که یو پښتون ورور د خپل حق دپاره هم راپاڅي نو په کار ده چې نور پښتانه ورسره ودرېږي. نور پښتانه چې دی نو دا ورسره چې دی که مرسته نه کوي نو خلاف کېږي د ورته نه، د کمزوري کولو کوشش دې نه کوي ورته. زه منم چې ډېر زیات خودغرضي هم شته په سیاسي پارټو کې، په ګوندونو کې، قومونو کې هم شته خودغرضي. خو که مونږ په دې کښېنو چې یاره ته مخکې ولې نه راپاڅېدې، ته اوس د ذات دپاره راپاڅېدې، یا چې دی نو مونږ تا سره نه ودرېږو، ته چې دی نو ولې مخکې نه راپاڅېدې، نو دا به داسې هغه ده په خپله به مونږ خپل ځان تقسیم کړو. که زمونږ یو ورور چې دی هغه د پښتون قوم د خیر ښېګړې دپاره نه راپاڅېدو، خو اوس ورته احساس وشو خپل د خپلې غوښتې دپاره راپاڅېدو او هغه په حقه دی، نو په کار ده چې مونږ یې مرسته وکړو. یو خو به هغه ته احساس وشي چې یاره زه د دې قوم برخه یم او ما ته هر کله د دې قوم ضرورت پېښېدی شي. دویمه خبره دا ده چې که په داسې شي نو څوک هم چې دی نو هغه بیا هغه ځایونو ته ځان نشي رسولی، هغه کارونو ته دغه ته په یوازې مونږ د تقسیم د وجې نه مخکې چې دی نو وجلې کېدو او نقصان راته رسېدلی دی، او مخکې هم زما په خیال چې مونږ د دې د وجې نه په مشکلاتو کې یو. نو په کار دا ده چې دې نه زه انکار نه کوم چې دغې خلکو ته په کار و چې د پښتنو وژنې دپاره راپاڅېدلی وی، د پښتنو د بیل وجود د ختمېدو دپاره راپاڅېدلی وی. 12 کالونه زه لګیا یم. نو زه به دا وایم چې یاره دا نوي څومره را پیدا کېږي نو دا ولې مخکې ولې نه راپاڅېدل. نه، زما په خیال خو خیر که یو زموږ یو ورور چې دی هغه د خپل ذات دپاره هم راپاڅي، ودرېږي ورسره، کم از کم دومره احساس خو به ورته را پیدا کېږي چې څوک شته چې زه ورسره ملګری شم، ما سره ملګري شي، نو زموږ اواز مضبوطېدی شي. یاد ساتئ که چېرته زموږ یو پښتون ورور ظلم هم کوي نو د هغه لاس راونیسئ، بل ته یې مه پرېږدئ، ظلم نه یې منې کوئ چې هم دا د هغه مرسته ده. او که چېرته زموږ یو ورور چې دی هغه په حقه دی نو په کار خو دا ده چې مونږ هغه سره که نور سم نشو کولی د هغه خلاف اواز نه پورته کړو، د هغه خلاف د چا سره نه یو کېږو. مونږ دا نه غواړو چې یاره پښتانه چې دی نو هغه دی په راپاسي او په یو ګوند پسې ودرېږي او بس نور خپل دغه نه، داسې نه ده. خو بیا هم که مونږ چېرته د یو کس سره ظلم شوی دی او مونږ ته ښکاري چې هغه د خپل مفادو دپاره راپاڅېدلی دی
نو زمونږ رور دی د پښتون مفاد زمونږ مفاد دي که هغه کې احساس نشته دی پکار دی چې مونږ کې احساس وي مونږ د هغه ملګرتیا وکړو که ملګرتیا دونه ختم کېدی شي چې یاره صرف ووایو چې یاره دا په حق دی د د اواز دی واورلی شي یا د حق دی ورکړی شي نو دومره هم زما په خیال د هغه ملګرتیا وي نن سبا زه وینم چې زه بعضې ملګري زما خپل ملګري چې دی نو هغه دغه دي چې یاره دا ولې دا اوس د په دوی راغه نو دوی راپاڅېدل دوی مخکې چرته نو که مونږ دا خبرې کوو یو بل ته نو دا به مونږ نور هم تقسیمېږو دې نه انکار نشته دی چې بعضې مشرانو کشرانو بعضې ګوندونو چې دی نو هغه په وخت د یو د پښتون د دې دغه دپاره غږ نه دی ورته کړی یا د غږ حصه نه دی جوړ شوی خو زما په خیال که موږ هم دا خبرې کوو نو بیا به همدغه شانې تقسیم وي احساس به را پیدا کوو او د احساس را پیدا کولو طریقه همدغه ده چې موږ د خپل پښتون ورور په سخته کې په کار راشو د هغه غږ جوړ شو هغه ته به احساس وشي چې شته څوک چې زما دپاره اواز پورته کولی شي یا زه چې دی نو د هغې برخه یم نو زه به باعزته یم زمونږ ټول ملګري چې دی هغه زه ورته دا دغه کوم چې یاره که په فیسبوک ولې نه وي نو پام کوئ خیر دی که بعضې ملګرو چې دی نو په وخت د پښتون قوم دپاره ښه غږ یا صحیح غږ نه دی پورته کړی یا د پښتون قوم د په بیل پېژندلو ورکېدا او هغوی چوپ نو د دې مطلب دا نه دی چې یاره نن که د هغوی سره ظلم روان دی یا د هغوی حق اخیستلی کېږي نو مونږ دې هم چپ پاتې شو نه که مونږ نور څه هم نه شو کولی نو مونږ د هغوی هغه دونه خو ویلی شو که نه چې یاره دې خلکو سره زیاتې شوی دی نو حقیقت خو دا دی چې پکار دا ده چې پښتانه اوس په خپل منځ کې دا خبره ونه کړي چې یاره ته ولې ته مخکې نه راپاڅېدلی ته مخکې چېرته وې پلانې نګړې داسې هغسې نه 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 که یو ورور ته نن هم احساس کېږي که نه او هغه د خپل مفادو دپاره هم راپاسي نو ورسره ودرېږئ که څومره هم وس وي د خپل وسه ورسره ودرېږئ د هغه حق جوړېږي لازم نه ده چې مونږ دې د هغه د ګوند برخه جوړ شو جوړې نه دي پکار خو د هغه غږ ته چې دی نو صحیح ویل پکار دي د هر پښتون که هغه ذاتي دغه ولې نه وي که هغه په حقه دی نو هغه د ټول پښتون برخه ده زه وایم چې یاره څومره چې پښتانه دي پکار دی چې مونږ چې دی نو هغوی دا ونه وایو چې یاره ته پرون چېرته وې او نن چې دی نو د په تا راغه نو ته راپاڅېدې خیر دی که په یو ګوند یا په یو دغه خلکو دا نن راغلی ده او هغوی راپاڅېدلي دي نو مونږ دې احساس پې را پیدا کړو په یو بل کې او مونږ دې نن هغوی ته لاس ورکړو احساس په هغوی کې هم را پیدا شي او انشاءالله چې هغوی به هم زمونږ په وجنه کې زمونږ به د بیل وجود په وجنه کې زمونږ به د بیل وجود په ختمولو په دغه کې چې دی نو مونږ سره ملګري شي او د خیر نو همدې نه به شروع کوو ګورئ د یو بل په پوښتنه به انشاءالله چې خپل کامیابي ومومو دویمه خبره ملګرو چې دی نو د دې راتلونکي اتوار په ورځ په 5 تاریخ چې دی نو 11 بجې په پریس کلب کې د ادبي ایوارډ یا ستاینلیک چې دی نو یو هغه ټاکلی دی ملګرو دا زموږ اولنی ځل دی چې موږ به داسې یو ادبي ملګرو ته ایوارډ ورکوو ستاینلیک به ورکوو انشاءالله چې دا به بیا کال په کال وي خو دا زموږ اولنی ځل دی که په دې کې موږ نه چې دی نو څه داسې کمی زیاتې راځي د دې ملګرو نه نو موږ ناپوهه یو په دې کار کې او شاعران ملګري ادیبان ملګري دي بیا ته موږ خفګان نه کوي ځکه چې ورو ورو به زده کړه کوو ورو ورو به که خیري موږ ستاسو مینې اخلو ستاسو سره به چې دی نو تړون کوو که خیري نو زموږ د طرف نه خو دا ستاسو د ستاینې دپاره دی ستاسو د خوشحالولو دپاره دی او خدای مکه که زموږ نه څه کمی زیاتې په دې کې راشي د ناپوهۍ د وجې نه نو بښنه به راته کوئ
ځکه چې اولنی ځل دی څه ملګرو که څه هغوی خو سلامونه رالیږلي دي ملګرو او یو کس دی طاهر په نوم باندې وایي چې افغاني ډېر زیات خلاف یم داسې یو کمنټ یې کړی دی طاهر صاحب زما پښتون ورور یې زه ستا خلاف نه یم او پښتون چې دی نو دا ټوله نړۍ کې پښتون دی الله دې وکړي چې مونږه کومه پېژنګلو مونږ ته الله را کړې ده هغه مونږه راویښه کړو او دا یاد ساتئ چې الله تعالی په قرآن کې د تعارف دپاره ګورې ملک نه دی یاد کړی مذهب یې نه دی یاد کړی وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا نو زما قوم زما ژبه زما جامه زما دستور دا زما پېژنګلو ده دا زما تعارف دی که په دې باندې ته څوک ته پې خفه کېږې نو زما په خیال چې تاله خفګان نه دی په کار مونږ ټول چې دی د نړۍ ټول پښتانه دا یو او دا پېژنګلو مونږ ته الله را کړی دی په ډېرې بخښنې سره خونا جان صاحب سال دی خوشحاله اوسئ الله مو ښاد او آباد لره انشاءالله چې ژوند دی دا کار به روان ساتو سلامونه رالیږلي دي ملګرو چې کامیاب اوسئ ټولو ملګرو چې کوم سلامونه راته کړي دي نن په دې دغه دوه وړې خبرې مو کولې یو خو د دې شاعرانو دا خبره وه چې د ادبي د دې دغه په هکله دا لازم چې مونږ د مخکې نه چې دی نو دا خبرو وکړو چې زموږ اول ځل دی بخښنه به غواړو که زموږ نه څه داسې کمې زیاتې راغلی وي او دویمو دغه پښتنو وروڼو ته دا عرض کولو چې یو بل سره ودرېږئ دا مه وایئ چې دا پرون چېرته و دا نن چېرته دی دی خو د خپل مفادو ته راپاڅېدلی دی د ټولو پښتنو مفاد زموږ مفاد دي که یو ورور د خپلو مفادو دپاره هم راپاڅي نو که هغه په حقه دی بیا خو د سر نه تیر ورسره ودرېږي که چېرته په ناحقه دی نو بیا چې دی نو د ظلم نه یې منې کوئ او چې دا د هغه بیا مرسته ده بل ته یې مه پرېږدئ نو ملګرتیا وکړئ د پښتنو که د هغه د خپل ذاتي مفادو دپاره ولې نه راپاڅېدلی ملګرتیا وکړئ چې خپل پښتون ورور چې دی د اغیارو ډب ته مه پرېږدئ الله مو تل ښاد او آباد لره تل ښاد او آباد اوسئ الله به مو